بیانات په هر جمعه باندې اورو، په قبرستان کې اورو، په ختمونو جلسو جلوسونو کې اورو، خو دومره په غفلت سره ناسته کو چې فتح راتم نه لګي چې دې سړي څه وویلو. وجه دا ده چې موږ ورته د مخکې نه ځان داسې تیار کړی چې زه پې عمل نه کوم. نو بیانات ډیر دي، خبرې ډیرې دي، اورېدل ډیر دي، خو کوم اصل مقصد چې د هغه عمل کول دی، عمل نشته دی، عمل نشته دی. فرق په مونږ کې او په صحابه کرامو کې هم دغه دی. مونږ هم انسانان یو، صحابه کرام هم انسانان وو. الله تبارک وتعالی غي ته لوړې درجې، لوړ مقام، لوړې مرتبه ورکړي. وجه دا ده چې هغې د نبی علیه الصلاة وسلام د خولې نه چې خبره راوتې ده او هغې اورېدلې، عمل یې پې فورا کړی دی. مونږ اورو ډېر خو عمل نه کوو. هغې صرف د اورېدو په انتظار باندې وو چې د نبی علیه الصلاة وسلام د مبارکې خولې نه به کومه خبره راوځي چې مونږ پې فورا عمل وکړو. هغې انتظار د اورېدو کوو. مونږ انتظار د دې کوو چې یاره الله دې توفیق راکړي چې عمل پې وکړو. اورو ډېرې خو عمل نشته دی. او صحابه کرامو به چې خبره اورېدله نو فورا به عمل ته راوستله. یو ځل نبی علیه الصلاة وسلام د صحابه کرامو سره ناست دی. صحابه کرام ته ګیر چاپېره تاو دي. نبی علیه السلام مسله بیان کړه. وی ای زما صحابه کرامو، خپل ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه وساتئ. مه په خپله باندې حرام خورئ، مه په خپلو بچو باندې حرام خوروئ. نبی علیه الصلاة وسلام مسله بیان کړه، صحابه کرامو واورېدله. بیا په دې صحابه کرامو کې یو صحابي و، ابو دجانه رضی الله تعالی عنه، چې کله به نبی علیه الصلاة وسلام د سحر منځ وکړو نو دی به دعا ته نه ایسارېدو. چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو دی به فورا د مسجد نه وته به. یو ځل نبی علیه الصلاة وسلام وسارو د داسې وکړو، بیا یې وسارو د داسې وکړو. په درېیمه ورځ باندې چې نبی علیه السلام سلام وګرځو دی وته نو نبی علیه الصلاة وسلام پې غږ وکړو، ابو دجانه ودرېږه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ودرېد. وی ابو دجانه داسې ښکاري چې الله ته ضرورت نه لري، الله ته حاجت نه لري. ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر حیرانه شو. وی د الله پاکه پیغمبره، په دې ټولو صحابه کرامو کې خو الله ته زه ډېر محتاج یم، زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم، زه خو الله ته ډېر عاجز یم، زه خو الله ته ډېر ضرورت لرم د الله پاکه پیغمبره. ولې؟ وی ابو دجانه کو تا الله ته حاجت لرلې نو د مانځه نه به دې وروستو دعا غوښتله. زه چې سلام وګرځم ته دعا ته نه ایزارېږې، فورا وځي. خو معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نشته دی که نه. ډېر خلک داسې چې هغه الله ته ضرورت نه لري. ښه، ډېر خلک داسې دی چې الله تبارک وتعالی ته حاجت نه لري. مونځ وشي نو په ده باندې وارخطایي وي، بس په منډه د مسجد نه وځي، دعا ته نه ایسارېږي. د جمعې مبارکه ورځ وي، د جمعې د ورځې مونځ وشي، حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی په فرض مانځه پسې وروستو دعاګانې د انسان قبلې. فرض مونځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان دعا قبلې. نو د جمعې ورځ نه د جمعې مونځ دې وکړو، د هغې نه وروستو دعا غوښتل شي، په ده باندې تلوار دې دعا ته نه ایسارېږي، منډه وي، د مسجد نه وځي. خو معلومیږي دا چې د دې سړي الله ته حاجت او ضرورت نشته که نه. کو الله ته ضرورت وي خو الله ته به یې لاس اوچت کړي په چغو چغو به ورته جوړلي، خپل حاجات به یې ترې غوښتل، خپل حاجات به یې ترې غوښتي وو. حدیث مبارک کې راځي الله د فرض مانځه نه وروسته دعا قبلوي. ورځ د جمعې ده، د جمعې فرض مونځ دې وکړو، الله نه وغواړه په دې مبارک ټایم کې وغواړه، د دې دعا ته نه ایسارېږي، د مسجد نه په منډه باندې وځي.
نو نبی علیہ السلام فرمایلو ابو دجانه معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نشته کو الله ته ضرورت خو د الله نه به دې غوښتله. ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه په یو خبره باندې خفه دی، زه دعا ته ایثار نشم دا 2 ورځې ځکه راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته کېناست وی د الله پاک پیغمبره زه دعا ته ځکه نه ایثارېږم چې زما د کور په خوا کې په ګاونډ کې په یو دیوال سره زما سره یهودي پاتې کېږي او د هغه په غولي کې د کجوري ونه ولاړه ده او د هغې کجوري څانګې زمونږ غولي ته راغلي دي. د الله پاک پیغمبره د مدینه منوره ده د شپې پکې هوا ډېره چلیږي، نو د شپې هوا چلیدلې وي د هغه د کجورو د هغې څانګې نه دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي. نو زه په منډه باندې کور ته ځکه زما هسې نه چې زما وږي بچي راپاسي او د یهودي دا کجوري راوالي ویې خوري. نو زه په منډه کور ته لاړ شم، زما بچي لا نه یې راویښ شوي، زه هغه کجوري راټولې کړمه، هغې ګاونډي یهودي ته آواز وکړمه زمونږ کره ستاسو د کجوري دانې راتاوې شوي دا واخله سنبالې کړه هسې نه چې زما بچي وخوري چېرته. الله پاک پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایثارېږم. د الله پاک پیغمبره یو ځل مې ناوخته کو تا سره چې کور ته لاړم زما وږي بچي را پاسېدلي وو، هغه کجوري راټولولې او خوړې. زه چې ورښکاره شوم زما وړوکې بچی و د هغه کجوره په خوله کې وه، مرۍ ته یې رسېدلې وه، خو چې زما پې نظر شو ما زر راونیوه ګوته مې د هغه خولې ته ومنډله، مرۍ ته مې وله ګوته ورسوله، کجوره مې ترې رابار کړه. د الله پاک پیغمبره چې کجوره مې د وله مرۍ نه راویست هغه په ژړا شو، زما نور بچي هم په ژړا شو. بابا دا خو ماشوم دی، خیر دی مرۍ ته یې رسېدلې وه، دا خو به دې پرېښې وه که نه. ما ورته وی چې بچو تاسو مه خفه کېږئ، زه د قیامت د ورځې نه یېرېږم، زه د میدان محشر نه یېرېږم. هسې نه چې په میدان محشر کې آواز وشي چې ابو دجانه غل دی پردی کجوري په خپلو بچو باندې خورولي دي. زه د دې نه یېرېږم بچو، تاسو مه جاړئ، مه خفه کېږئ، زه د میدان محشر د رسوایۍ نه یېرېږم، هسې نه چې په ما باندې هلته د غل آواز وشي چېرته چې ده په خپلو بچو باندې پردی کجوري خورولي دي. الله صحابو چې خبره واورېده چې ای صحابه کرامو خپل ځان هم د حرامو نه بچ کئ، خپل اهل و عیال هم د حرامو نه بچ کئ. سوال نه پیدا کېدو چې د یو صحابي د بچي ګیډې ته بیا حرامه تلې وه، سوال نه پیدا کېدو، فورا عمل پې کو. مونږ اورو ډېرې خو عملو نشته دی. مولان په منبرو باندې ستړي شو، مولان په هر جمعه باندې ستړي شو، په منبر باندې چغې وایي ای خلکو پردی حق مه خورئ، ای خلکو ځان د حرامو نه بچ کئ، ای خلکو که دا حرامه ډېره ده خو مه یې قبلوئ، حلاله روزي خپلو بچو له ورکئ، حلاله روزي خپلو بچو له ورکئ. شته عمل پې کم دی عمل؟ چا دا پروا کړې ده چې دا حلاله ده او دا حرامه ده؟ حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې آخر زمانه شي د خلکو به د مال سره حرص زیات شي، پیسې به جمع کوي، پیسې دا پروا به نه چې دا حلاله ده کو حرامه ده، دا پروا به نه ساتي، صرف دا به وایي ماله پیسې پکار دي، پیسې بس، دا پروا به نه کوي چې حلال دي کو حرام دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وای دا د قیامت د علاماتو یو علامه ده چې د حلال او د حرامو تمیز به ورک شي، تمیز به ورک شي. تاسو وګورئ که نه خپله معاشره کې وګورئ که نه خلک دا پیسې په کومه طریقه ګټي، په کومه طریقه دا پیسې راټولوي، د حلال او د حرامو تمیز پاتې شوی دی. څه کوي دا خلکو؟ سما به دې قبر له لاړ شي، دا خوله به دې په دې خاورو باندې ډکه شي، دا خېټه به دې په دې قبر په خاورو ډکه شي، دا کومه ګېډه چې د حرامو نه ډکه کړې ده د ځمکې دا چینجي پکې به ګرځي، دا شونډې به دې چینجي وخوري، دا جبه به دې چینجي وخوري. ولې چینجوله په حرامو باندې زیاته عمل نشته دی، اورېدل ډېر دی خو عمل نشته دی. صحابه کرامو چې خبره واورېده خبره بیا یې فورا عمل ته راوستې ده، فورا